بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. ګرانو افغانانو، د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ، د نیوزیلند خلاف بریا مو ډېره مبارک سه. یاره دغسې ټیمونه چې وهو که نه، د دې بیل خوند دي. اوس هر یو ټیم باید نیکسټ چې دی اسټرالیا ده انشاءالله، که ورسره برابر شو که نه، نو دا چې چا میکسویل کاوه که نه، دا خلک به سم یخ شي. نن خو چې 15 کسان اوټو شپږ یا اول سر کې چې لوبه شروع شوه او نیوزیلند کوم کیچونه ډراپ کول شروع کړل، نو ما سره رورم ناستو بلم نو ما ورته انډیواله نن زموږ ورځ ده. یو خو پخوا وختونو کې به داسې و چې دا نفرت پال ډېر زیات و، اوس الحمدلله کم شوي دي. نو د نفرت پالو د وجې به چې کومه لږه خوشحالي راغله، هغه خوشحالي به ډېره لنډه وه او هغې اوس بیا ډېر بد غم راته چې موږ به خپله په شرمونو شرمېدو. نو پرون پاکستان بایللې وه، په هغې به بعضې کسان خوشحاله وو، دا نور به هم خوشحاله وي. څوک دا څه دغه خبره نه ده. څوک به په یو ټیم خوشحاله کېږي، څوک به پرې خفه کېږي. او یو اس ای نه بایلل واقعي هم ډېر د غټ ته شرم خبره وه. د پاکستان ډېر انالیسټو د کرکټ هغوی ورباندې خپل نظرونه ورکړل. ډېر بدترین دغه کار دی. مګر که اوس دا دې ته نفرت دغه ورکول، دا صحیح کار نه دی. نو همیشه زما پوینټ دی کې و چې موږ باندې هر څه شورټ کټ شي. پخواني خلکو غوندې هغه منافقینو ډېر زیات هغوی کې هغه نفرت پالو کې. نو شی به وشو چې 4 ساعته به شوي نه وروره ګړز هغه داسې وخت کې نیوزیلند یا چاره او موږ ماتې وخوړه، هر څه به غرق شو. دې ځلته نو چې څوک په هغې خوشحاله کېږي، خو یو طرف ته اصلي خوشحالي موږ ته الله پاک خپله راکړه. دا چې اوس رور کره دی یا بل چا کره دی، وړکی وشي یا څوک سړی وشي، بچی وشي، هغه بیل ډزي چې یار دوست لپاره ډزې کوي، یو چې خپل، نو خپله خوشحالي چې دې بیل خوند دي. الحمدلله نیوزیلند ته مو ښه زړه د خلاصه ماتې ورکړه. یاره دا ما دپاره ایز ا کرکټ انالیسټ دا ډېره مهمه ماتې وه. ما وی دلته باید ښه پوره خواري وکړو، ځکه که دلته کار خراب شوی وای، اخري گیم زموږ ویسټ انډیز سره او بیا زموږ حالات ډېر سخت خراب کېده. ویسټ انډیز یو نیور نو، هغه کله داسې چې ظالم بچي 15 منه چرسوس کی داسې سور کی چې سم وال کوي، او کله داسې چې نمیبیا خلاف به هم درته 115 شو کی. نو په کوم اړخ به راپاڅېږي دا معلومات نه کېده. په دې د خاطره نیوزیلند ماتول مهم و. بل اوس هم ګوره کله چې لوبه وګټې که نه، د افغانستان ټیم سلیکشن ګوره هغسې نه دی. دا زموږ د نیوکو برکت دی چې دا ټیم زمونږ هغې لیول ته لاړه چې اوس موږ داسې ټیم نه یو چې یو ټورنمنټ ته براین لارا غوندې کس. ګوره ما غوښته چې افغانستان د کرکټ بورډ کې کلک سړیتوب وای که نه، د ګونګي زادران او چکري اشرف کې چې براین لارا غوندې کس یې موږ سره په ډریسنګ روم کې کېنولی وای. ډوین براو نه به ته څه زده کړې، ټول عمر یې چینج اپ پیسې کړي نه وي، نو الحق به هماغه شی کوي، شی به ته زده کړي. براین لارا چې دی هغه داسې یو سټرانګ پرسنالټي د هغه چې ستا ډریسنګ روم کې ناست دي، یو بیل تا ته دغه درکوي، یو بیل احساس، یو بیل انرژي درکوي. نو براین لارا اول نه ویلو چې ټاپ 4 چې کوم د سیمی فائنل ټیمونه دي هغې کې به یو افغانستان وي. اټس ا بیگ کال. براین لارا غوندې کس چې دا دغه کوي، خلکو افغانستان، نو انشاءالله افغانستان یو سټپ نږدې شو. اوس موست لایکلی زموږ رن ریټر سې سوپر 8 ته زه د خیر هېڅ دغه نشته دی کې نو الحمدلله دا کار خو وشو. د افغانستان ټیم سلیکشن کې اوس هم ماته یو څه مشکل ښکاري. ګوره زه ابراهیم زادران خبره کوم که نه، ابراهیم زادران نن هم ډېر سلو سټرایک ریټ سره ولوبېده، خو ابراهیم زادران اټلیست دی په وکټ ولیاړي. زما مطلب دا په پاور پلی کې شاټونه مو اپې شاټونه مو ټایمینګ سره شاټ واخو، ګیپ وها، هماغه وخت کې ټول 2 فیلډران آوټ سایډ دي. دغه وخت باید دی کیپټلایز کي، د خپل سټرایک ریټ داسې کي چې 150 یا 140 پلس داسې کې رواني. نو که بیا چېرته فیلډ د باندې لاړم شي، نو دی بیا سنګل ډبل اخلي، بیا به ښي. د نن غوندې بار ټیم نه کېږي چې مثلا مخالف ټیم به مس فیلډینګ کوي، نیوزیلند غوندې ټیم کیچونه به هم ډراپ کوي، رن آوټ به هم مس کوي، ډېر شي نه زمونږ په دغه کې هغه ابراهیم زادر هم په یو دغه باندې ایل بي ډبلیو شو، هغه بال د سیټ نه وکټ نه پورته لاړه. سو یو نو وین اټس یور ډے اټس یور ډے. نو هیله ده چې ابراهیم زادران دا سټرایک ریټ باندې کار وکړي. سټرایک ریټ چې دا یو پروسس دی، دی باندې چې ته څومره کار کوې. ګوره بیا نفرت پال راپورټه چې ابراهیم زه خبرې وکړې ورشه خدای دې غر کا. دا زموږ ټیکنیکل خبرې کوو.
دا یو پروسس دی. ته چې کله کوشش کوي چې خپل سټرایک ریټ پورته کوي، دا پروسس په دې طریقې به روانې، بیا دا ستا مسل میموري جوړیږي. مسل میموري چې جوړه شي نو بیا ته اتوماتیکلی 140 150 سټرایک ریټ سره بیټینګ کوي. او دا ځوان دی، دا چې وکي کوشش کولی شي شاټونه ورسره ډېر ښایسته وي، بعضې ما ډېر بیوټیفل پلیئر هیڅ دغه ټیسټ ون ډے دغه کې نشته، خو T20 کې چې په سټرایک ریټ کارو کې ډېر وښي. ګربز بریلیانټ، I don't care چې لک او قسمت او هر څه ورسره لګیا اوسه، لګې رومون نابایي ښه روانې ماشاءالله، بې ځایه به نالوځي، عاجزۍ نه به کار اخلي، ښه ښایسته بس الله پاک دې نور هم ښه کا. ستا باید ګول دا وي چې ته د دې ورلډ کپ ټاپ سکوررانو کې ټاپ 3 کې، نو کنسیسټنسي په کار ده. او همدغسې روان اوسه، 15 بالونه ښه په کلار لوبه وشل. ما ته چې 30 بالونو باندې ستا 31 رنزې وي نو ما هېڅ مشکل نشته، دا بیرته پورته دغه کوي چې یو ځل شروع شي، نو هماغه شی وسو. نو بریلینټ ون ډاون مشکل دی د افغانستان. ښه څوک ولوبوي څنګه ونه لوبوي. ګلبدین صاحب خو ګوره، ګلبدین صاحب دا چې مسل داسې ښکاره کړي که نه، نو وروره دا مسل صرف په ون ډاون یا اوپننګ کې دی چې بال نه وهي او دی ووهي، هغه لاړه شي شپږیزه شي څلوریزه شي، مګر چې دی وروسته راوځي پنځم شپږم نمبر پوزیشن کې، نو انډیوال هغې وخت کې د مسل کار نه کوي، لکه نن چې څنګه باونډرۍ کې کیچ شو همداسې به کیچ کېږي. کریم جنت یو بل ایشو ده. نو ګلبدین او کریم جنت کې باید یو کس ولوبېږي. اسحاق رحیمي یو نیډ دیټ. ما ته ښکاره افغانستان سره فینشر شته نه. محمد نبی صاحب نن راووت هیټینګ وخت دی، ښه دی راځي سنګل اخیستو، داسې کوشش کوي میډ وکټ ته، لکه هغه سړی چې هغه پخواني کرکټ کې زموږ یو قسم ته مینټالټي وه چې زیرو کې به نه آوټ کېږي انډیواله، پوه شو. بیا خلک وایي چې یو به دې وکړې مړه لکه سم کشمیر چې به دې فتح کړ، نو زیرو کې به نه آوټ کېږي. د سره هغه مینټالټي د زیرو کې آوټ کېدو نه ځان بچ کاوه، فل ټاس باندې کیچ شو. الله ولي چې یو نیم سل T20 څوک وکړي او تا ته ښه معلومات دی چې ټول 20 بالونه پاتې دي، نو په اول بال نه ډز ورکه سم چې پته یې ولګي دا ګز او دا میدان شي. نو هیله ده چې دی کارو کې بل ځله دا میسټیکس ونه کړي، ایکسپیرینس پلیر دی. راشد خان بریلیانټ، کپتانی بریلیانټ، هر څه دغه هغې کې څه مشکل نشته. بس یو چې اسحاق رحیمي پکې اډ کړي. نور احمد هی از ا ګډ پلیر، نور احمد کې دغه نشته دی، مګر مجیب انجرډ دی. نور احمد راغی اټیک بالینګ د افغانستان دغه نور د مال څه مشکل نه ښکاري. ننګیالی خروټی ما غوښته خو که نه وي اټلیسټ فیلډینګ کې روباسئ، فیلډینګ هم ښه دی. خو ښه به وي چې راتلونکي چې څومره ټورنمنټ وروسته دغه کېږي سپیشلی سوپر 8 وختونو کې، نو هغې وخت کې به بیا دا پیچز نور سلو کېږي، چې څومره سلو کېږي زموږ دپاره به ښه کېږي. زموږ سپینران باید تیار وي. نو انشاءالله دومره زیاتې نور څه دغه پکې شته نه، خو بس دا ګلبدین او کریم جنت کې باید یو کس چې ون ډاون نه استعماله. ګلبدین وروسته شاټونه نشي وهلی، په دې بار بار ما خبرې کړي. اسحاق رحیمي باید مست په دې ټیم کې، ځکه تاسو سره باید یو داسې ډاینامیک پلیر وي چې بریو وي، چې شاټ والی شي، چې مختلف یس هی از ا ریسک ټیکر، کله کله به دغه کېږي، مګر دا هغه داسې پلیر دی چې ستا نن 180 په ځای به 180 سکور وایي. افغانستان مشکل دا دی چې اوپنران خو سکور کې دا ښه کار دی، مشکل دا دی چې اوپنران نه وروسته چې کوم خلک دي هغه بیا توچل مې آیا والا کار دی. نو دا شی باندې باید دوی کار وکړي انشاءالله. باقي د افغانستان بریا غواړو، د نمیبیا خلاف او د ویسټ انډیز تر زامنو خلاف هم. نو مونږ خو اوسه پورې همدې ته په انتظار یو، انشاءالله کوشش به کوو پوره چې د الله رضا چې سوپر 8 ته ویسټ انډیز ته ځان ورسو. د کرکټ شوقیان یو باچا، بس دا د امریکې پاسپورټ نه به یو څه استفاده وکړو. خپل ټیم کسان زموږ په تشویق به یو څه تشویق شي، خو دومره فرق نه، خو ایټلیسټ چې په ګراوند کې مې یو تاسو سره به هغې ځنې یو څه ویډیو کوم، موقع والو لوبغاړو سره چا سره خبرې وشوې، راشد خان سره خو کېږي انشاءالله، هغه سره به اوس هم میسج به ورته وکړو، خو که نور چا سره دغه کېده اټس یو نو always good thing. نو انشاءالله ګورو به یو ځل د بیا ستاسې د ټولو مبارک شي، سخت کیف یې وکړه، همداسې چې مختلف ځایونه فتح کوو، یوګانډا فتح شوه، نیوزیلینډ د خیره فتح شو، نمیبیا به فتح کوو، ویسټ انډیز بیا، نو انشاءالله بیا به هغې وروسته سوپر 8 کې اصلي دمادم مست کلندر کېږي. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.